وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لاصحابه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته ویلي استحيوا من الله حق الحياء، واذا الله نه ګوره حیا وکي په حق حیا وکي، سم حیا د الله نه وکي. صحابه ته حکم وکړ د الله نه حیا وکي، واسي حیا نه حق حیا وکي. قالوا صحابه ویلي انا لنستحي من الله يا نبي الله، مون خدای الله نه حیا کو اے د الله نبی، والحمد لله والحمد لله مونږ حیا کو د الله نه. حدودی دا ظاهری معنا مراد صلا او د نبی علیہ السلام بل معنا مراد وا. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل قال ليس ذلك، زما دا مقصد نه دی دا ظاهری حیا چې تاسو اخلي، ولكن من استحيا من الله، لیکن څوک چې د الله نه حیا کوي حق الحیا حق حیا د الله نه څوک کوي نو فليحفظ الراس، دې د خپل سر حفاظت وکي، وما وعاء او غص چې دې سر کې حفاظت شوی دی، کم شی چې په دې سر کې دی دا غي به حفاظت کوي. وعاء ساتلو ته وی کنه د سر حفاظت وکي او دې سر چې کم شی ساتلې دې ځان سره د دې حفاظت وکي. د مرینه برابر د سر ته د دې سم حفاظت کوي. د دې مطلب دا دی سر کې دماغ دی سوچونه به غلط نه کوي، دماغ به غلط نه استعماله. په دې سر کې سترګې دي سترګې به صحیح استعماله، په دې سر کې جبه ده خله دا به صحیح استعماله، په دې کې غوږونه دي دا به صحیح، دا ټول به صحیح استعماله. وای څوک چې د الله نه حق حیا کوي نو د خپل سر حفاظت وکړي او دې سر کې چې څه شیان دي دا غي به حفاظت کوي. او دا ګرام کار دی چې دې صحیح سره حفاظت وکړي، دا غلط استعمال نه کوي. وليحفظ البطن وما حوا، او بل دا فرمایي څوک چې د الله نه حق حیا کوي دې د خپل خېټه حفاظت وکړي، وما حوا او څه شي چې د خېټه را جمع کړي دي دا غي حفاظت دی وکړي. دا حق حیا ده. خېټه دا چې په خېټه کې به حرام نه اچي، مشتبه شیان به په دې خېټه کې نه اچي. او وما حوا چې جمع کړي دي شهوت دي عورت ته، دا عورت هم حفاظت کوي، دا د خېټه سره تعلق لري کنه، دا غي هم خیال ساتي. خېټه کې به حرام نه او شهوت به غلط نه استعماليږي.